اخر هم د تیر جمهوریت نظام لوړپوړو چارواکو ومنل چې اسلامي امارت یو خپلواک نظام او د یو لوی افغانستان جوړولو ته ژمن دی. پخواني ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه ملګرو ومنل چې د افغانستان اسلامي امارت له پاکستان سره هیڅ ډول د غلامۍ اړیکې نه لري او ویې منل چې اسلامي امارت او مشران یې خپلواک دي. تازه د اشرف غني لاوډ سپیکر په یو مرکه کې ویلي چې د افغانستان اسلامي امارت به ډیر ژر د لر او بر پښتانه سره یو کړي. دا چې دغه مرکه چا کړې؟ اشرف غني څنګه منلې چې اسلامي امارت له پاکستان سره تړاو نه لري او څنګه به لر او بر پښتانه سره یو کړي؟ که غواړئ د پوښتنې مو جواب سي نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. له طالبانو سره د هیوادونو مخکني روابط د همغه شرایطو او خاصو معاملو لپاره وو چې هغه مرحله نوره پای ته رسېدلې ده. داودزی وایي اسلامي امارت به لر او بر پښتانه سره یو کړي. د پرځېدلي جمهوري نظام یو لوړپوړي چارواکي او د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني نږدې کس محمد عمر داودزی په یوه تازه مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د اسلامي امارت واکمن نظام د پاکستان له تحریک طالبان سره نږدې اړیکې لري او دا اړیکې کیدای سي د لر او برو پښتنو د یووالي سبب سي. محمد عمر داودزی چې د پاکستان په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی او د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پاتې سوی زیاته کړې ده. دې ته په کتو سره چې پاکستاني طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت له مشر سره بیعت کړی او پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت خلاف جنګیږي، که دوی د پښتونخوا په نیولو بریالي سي لر او بر پښتانه به یې سره یو کړي وي. له دې سره عمر داودزي د اسلامي امارت او پاکستان اړیکې ترنګلي وګڼلې او ویې ویل یوه پاکستاني مقام ورته مخکې ویلي و چې د دوی لخوا ټول ښه پالل سوي افغانان پر ارګ له واکمنېدو سره د پاکستان خلاف سوي. داودزی زیاتوي چې پاکستاني مقام ورته دا خبره د پوښتنې په ډول کړې وه او د په جواب کې ویلي وو چې د ارګ ټول واکمنان مجبور دي چې له پاکستان او بل هر هیواد سره خپلې اړیکې د افغانستان د ملي ګټو له مخې تامین کړي. دغه پخواني افغان چارواکي د تحریک په توګه د اسلامي امارت او پاکستان اړیکې ښې ونه ګڼلې، خو زیاته یې کړه چې د دغه نظام ځینې مشران پاکستان او ځینو بنسټونو سره نږدې اړیکې او ان خپلوي لري. داودزي د دې ترڅنګ له ایران سره هم د اسلامي امارت د اړیکو راتلونکی ښه ونه باله او ویې ویل چې دغه هیواد سره اسلامي امارت ایډیالوژیکه ستونزه لري. محمد عمر داودزی دا څرګندونې پر داسې مهال کوي چې په کابل کې د افغانستان اسلامي امارت واکمن نظام د پاکستان د تحریک طالبان ملاتړ په کلکه رد کړی دی. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نور لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.